السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو قدرمن دوستانو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. محترمین دوستانو، تاسې دا لنډ ویډیویي کلیپ راسره وګورئ. بعد هغه به انشاءالله تعالی درته معلوم سي چې پر څه باندې غږیږو او مطلب مو څه دی. تاسې دا لنډ ویډیویي کلیپ راسره وګورئ او ویډیو در سره شیر کړئ. ښکاره که یا نیت ښکاره که چې نیت ښکاره کولی ومې روزي درسم ستا مور د کوڅې په خمو وایم نه دې پښکې راوړم ما وولد ښکاره که مې ما وولد مخا ښکاره که کنه داسې نه پښې دې مې چې ومې له مخ مخ ښکاره که مخ ښکاره که مخ موږ در د دنیا مې پېژني. محترمین دوستانو، ویډیو مو وکتل چې یو پښتنه کندهارۍ ښځه چې زموږ خورکۍ ده، یو بې ناموسه عسکر ورته ولاړ دی، په زوره د دې مخ په ښکاره کوي. ای عسکره، ته خپل ناموس لرې، ته خپل مور و خور لرې، تا خپل په ګریوان کتلي چې سبا به زما مور و خور ته دغسې یو څوک لاس ور واچي، هغه د قرآن رویونې ورته نیسي، هغه وایي ما ووله زه مخ نه ښکاره کوم، دا بې ناموس ورته ولاړ په زوره د دې مخ په ښکاره کوي. دا بعضې کسان په دا کندهار کې اوسېږي، زه یې ښه پېژنم دا بې ناموسان چې د وخته د امریکا روزلي دي. دوی هم ځان ته د احمدشاه بابا او د میرویس خان نیکه لمسیان وایي. په الله قسم که ستاسې و د امریکایانو ذره قدر هم فرق شته، هغه هم د افغانانو د مسلمانانو پر ناموس دغسې تېری کوي لکه تاسې لنډغر چې نن پر کوئ. د احمدشاه بابا لمسی یم، د میرویس خان احمدشاه بابا داسې بې ناموسان لمسیان روزلي وه لکه تاسې چې یاست. سبا به په تاسې هم د کورنۍ سر در لوړي چې موږ خو نو ما د یار لالا لرو په کور کې راته جګ کېږي، نه په دې نه دي خبر چې د خلکو په کور ور ننوتلي، د خلکو ناموس یې تر پښو لاندې کړی دی. تا ته یو ورځ هم دغه سوچ فکر نه درېږي چې سبا به زما په کور دغه رقم خلک را ننوځي، دغسې به مې ناموس ته لاس ور واچي. ته خور نه لرې، ته مور نه لرې، ته ناموس نه لرې. ګوره عسکره، دا وطن چې دی، دا وطن د طالب غوندې ساتونکي لري. په الله قسم چې د هر ذرې حساب کتاب ستا سره کوي انشاءالله تعالی. ته انتظار اوسه. تا که نن په ویډیو کې مخ نه دی ښکاره کړی، تا که نن د ویډیو څخه ځان وکتی او هغه عسکر ته چې تا وویله چې ته هلته مې په ویډیو کې نه یې راویستلی، تا به انشاءالله تعالی الله جل جلاله داسې خوار و ذلیله کوي چې په عام محضر کې به ته د امارت اسلامي د مجاهدینو د خوا څخه مردارېږې، پر دا سر به ویشتل کېږي. داسې تاوارو غوندې ډېر جاسوسان و چې چا نه پېژندل، په دا سب کې به روان و یا به په دا سب کې تاو بالا کېدل. ډېر د تاوارو غوندې تر تا ډېر بیداره کسان و چې ونیول سول، مردار سول، حلال سول، وځړول سول. ته به هم انشاءالله تعالی دغسې مردارېږې. کومه دا فیسبوکي خیاطان یې نن راسي دا ته دې یو پرتوګ وګنډي. دا خورکۍ ته وایم په الله دې مې قسم مې چې د سر په بدل به انشاءالله تعالی ستا انتقام اخلو د دې بې ناموسانو څخه. او دغه د کندهار دا یو نیم خلک چې دا خونکې تقوا، دا صافې لونګیانې تر سر تړلي، خونکه تقوا کوي، پر دغه ځای مې ولې خولې ګونګې دي. ته انتظار اوسه، نن یې د دغه مسلمانې خورکۍ ته لاس ور واچوي، سبا ستا ناموس ته لاس در اچوي. د دې وخت انتظار باسه. نن که دې غږ نه کوي پورته، دغسې مړه خوله پاته سولې، دغسې ګونګۍ پاته سوې، سبا والله العظیم چې ستا پر ناموس باندې دغسې تېری وکړي، ستا ناموس ته به لاس ته راچي. د کندهار هر وګړي ته وایم، هر فرد ته دا خبره کوم، دا جاجو مردګو چې مردار سو، د ده د مرګ څخه یوه هفته مخکې ده څه وکړله. دی د هغه چا په کور نور ننوتی چې د مکتب نجلۍ وي، د ده د پوستې مخ ته به تېرېدل، مکتب ته به تل د ده خوښه سوې وه، ستاسې د مخ چې ډېره حیا. ځینې داسې خبرې دي چې والله لازم کې موږ په لایو ویډیوګانو کې ویلی شو، خو د مجبوریته څخه یې وایو.
چې د دې خلکو د مړه ضمیرونه په راویښ سي. زه حیران دا بې غیرتو کسانو ته یم چې نن د بل پر ناموس باندې تېری کېږي، دی پټه خوله ورته ناست وي، که سبا د ده پر ناموس ته چا ماسې لاس ور واچوي، دی چیغې و نارې تر اسمان پورته وي. دغه جاجو موردکه د یو پتمنې ښځې کور ته ور راوښتي و، هلته یې ستاسې د مخ ډېره حیایي زنا یې ورسره کړې وه، د ده د مرګ څخه یوه هفته مخکې په شاولي کوټ کې اربکیانو د کوره څخه ښځه راایستلې وه چې د یو اربکیانو د مشر خوښه سوې وه. غوښتل یې چې په زوره نکاح ورسره وکړي، هغه ښځې انکار کړی، ده ویلي ول چې زما نه سولې، د بل هم ولاکه پر مخ یې تیزاب ورپاشلي وه. دا د مسلمان کار دی، دا د غیرت کار دی. ستاسې مسلماني دغه ځای ته ورسېدل. دا د شمسک بې ناموسه ویډیو خو د پر عام فیسبوک پاڼو باندې ګرځي چې د یو کوره څخه پیغله نجلۍ باسي، واده سوې نجلۍ چې په نکاح سوې د یو مسلمان ورور ته یې ورکړې، د هغه د کوره څخه دا ښځه باسي. په تاسې کې دومره غیرت پیدا نه شو چې یو څوک دغه غږ پورته کړي چې هغه ستاسې تر پلار تر اشرف غني پورې دا غږ ورسوئ. پاک ذوالجلال مو د قیامت په ورځ دغه بې ناموسه اشرف غني سره یو ځای په ټولۍ کې راپورته کړه. هر هغه شخص یادومه چې نن پټه خوله ناست دی، هغه که طرفداره سړی دی که بې طرفه سړی دی، خوله یې ګونګه نیولې دی، هېڅ هم نه وایي. تاسو خو یو ورځ مظاهره راوباسئ. او بل دا کار په مظاهره کېږي نه، دا 18 کاله چې تاسې دا 20 کاله چې تاسې مظاهرې کول، یو وحشت بند شو په د افغانستان کې، یو جنایت بند شو په د افغانستان کې چې تاسې په مظاهرو سره ونه شو، چې اسلحه راپورته نه کوي، چې په نره په میړانه د جنګ ډګر ته راونوځي. په الله قسم که دغه د دې کفارو د دې منافقینو لاسونه ستاسې د سرو څخه لرې شي، تر هغه ساعته به مو وي، تر هغه ساعته به مو په مځکه نه نباسي، تر څو چې دا ستاسې غفلت او ستاسې دغه کارګرداني چې دا اوس یې وینو. ځان مو غافله، ځان مو غوله دنګ اچولی دی چې موږ په شي خبر نه یو، لیکن هلته د افغانانو د مسلمانانو ناموس تر پښو لاندې کېږي. الله مو ذلیله که تاسې خېټورانو چې په کندهار کې ناست یاست، دغه پاسته خوبونه دي کوي، دغه تجارت دی چې تر کوریا او تر انډیا او تر دوبۍ پورې ځي، لیکن نور مو خوله جینګه نیولې ده، هېڅ هم نه شي ویلی. لیکن لنګوټي ژورو ته چې مو وګورئ، سړی که والله لازم چې سړی وای بیعت مو در سره کړی وای، رنګونه مو د اولیاو دي، لیکن پر دا ځای مو خوله ګونګه ده. د قیامت په ورځ به د الله په حضور کې څه جواب وایي؟ دوستانو، په زړه کې مې ډېرې خبرې چې ویې کړم، خو پاک ذوالجلال دې دا خبیثان تباه او برباد کړي. الله جل جلاله دې د طالب غم نه راویني. یوازې او یوازې د دې وطن ساتونکي، د ناموس ساتونکي چې دی همدغه طالب دی. که دا طالب نه وي، والله لازم چې د کوره ښځې دغسې در څخه وباسي، بیا به یې در څخه باسي، بیا به یې در څخه باسي. نور پر الله سپارم.